Selamat datang. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Putrajaya Masjid دی یخه ایسی لري د باندې ډیره ګرمي ده 15 درجې دي دا د ښځو ځای دی رسته لاسته ښځې نارینه چې دي په هر ځای کې مسجد کې ځای لري. Where you come from? Come from Afghanistan. Afghanistan. You heard about Afghanistan before? No. Okay, it's you from Malay? Yeah. Okay, because we have China border, Afghanistan Oh. border, China. And you never met anyone from Afghanistan before? No. This first time? Yeah. Okay, okay. How you feel this first time you meet Afghan people? So you celebrate today, you come home Yeah, with celebrate, flower yeah. and food. دا یو ښار ته داخل سولو د پوتراجایا ښار. اوس نو په دې ښار کې درې شان دي چې سړی ورسې ښه خوند کوي. یو یې دا مسجد دی تر ټولو مهم، دوم یې د دوی د ټوله حکومتي ادارې چې دي هغه هم داسې یو پارک رقم ځای دی چې هغه مقصد ښه ځای دی د چکر دی چې سړی ورسې که اوسو وربسو کنې موږ خو تېره پلان راغلي وو نو در هغه به تېر سو. دریم یې یو پانتون دی هغه هم ډېر ښایسته پانتون دی هغه ته به لا ورسو هغه ډېر ښایسته ځای دی هغه هم په ورتګ ارځي. نو دغه درې ځایه دي دلته نور نو داسې خاص شی نسته ښه ښایسته ښار دی مقصد ډېر پاک ښار دی په دې کې هغه رسېدلی ښار یې په دغه کې په ملیشیا کې دغه ځای دی پوتراجایا. That was the mosque there, right? Yeah. The big mosque, okay. Yeah. Yeah, the red one, yes, perfect. The mosque, yeah. Yeah. نو دا ټول حکومتي ادارې دلته دي په دا پوتراجایا کې نو د دې کارګران هم د لیبس وسیږي نو دیم ښه سړی دی لار راښوي چې دا دلته دا شی دی واغه دی. This is like a government house or something like that. دا دی مسجد. او دغه چې دوی د پارلمان یې بولي که داسې حکومتي دغه یې ولایت یې دی که Yeah. Going down here. Yeah. مسجد دی څه شپږ کې نوشته دي ته دوی وګوره عجبه په لاس خوري. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Mashallah. Malaysia, Indonesia? Malaysia, okay. Assalamualaikum. الوکان دی خواته انجونی خواته شابس نو دا د مسجد دلته بیا کافرانو ته دعوت کوي کافرانو ته چې کلی نه سم هغه مور کوي ورکه او کتابونو مور کوي ډیر ښایسته ځای دی درځي. هغه د کالو ځای دلته موږ یو څو کاله در مخه راغلي ښایسته ځای دی منظم پاک.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن دا د ذاکر نایک مسجد دی هغه هم دلې اوسېږي حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. د ملیشیا د پترجایا ښار ډیر غټ پترجایا په نامه مسجد دی. په دا کې نو لکه څنګه چې تاسو هر وخت خبر یاست ملیشیا ډیر د لوی رواج لري چې ښځې او نارینه دواړه دغه لري ځای لري په مسجد کې. نو دا زما و شاته دا د ښځو ځای دی د لمانځه او دې خواته د نارینهو دی. دا نور امام صاحب هم دا دی را روان دی ماشاءالله ښه خوشحاله. نو دا بیا په عین حال کې د مسجد چې دی دغه هم لري دغه رواج هم دی لري چې ګرد عمر د کافران را غواړي مسجد ته سبقونه دغه ورته کوي. ګوره هغه ګرد د کافرانو دپاره ځای ایښی دی کتابونه او قرآن شریفان ورکوي دعوت و تبلیغ ورته کوي. نو دغسې غټ مسجد دی مزهدار هوادار خونداره ملادا دی. سنت شروع کړل لمونځ شروع کېږي.
ماشاءالله دغسې ښایسته مسجد دی که نه حبیبه ته ګرد عمر ولې پازه کې ګوته اچوې دغسې ځای ته راغلي یو پترجایه ته تاسې به هم راځئ د خیر سره که زه لمونځ وکړو بیبه لمونځ وکړو ته به دلته ایلاس یې زه به لمونځ وکړم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ذللت قطوفها تسليما حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة کار وسو لمونځ وسو الحمدلله السلام علیکم لمونځ وسو داجی او دغه وسو استراحت وسو نو اوس به انشاءالله تعالی ځو و بل سټاپ ته بل سټاپ د بنو چیرې هلته مخته به ورځو په کښتۍ کې به ځو د خیره سره که مدې زموږ ګوټونه د علي نو دلته چې دی د کشتیانو دغه دی کشتیانې چې دی تقریبا په 50 یا 50 رنګې ته دی بیایي 10 دقیقې او 40 دقیقې چکر درکوي د مسجد لاندې دستي دلته د کوچنیانو د بازۍ ځای دی دوکانونه دي ډېر ښه پروګرام دی نو دلته سړی کولی شي چې راشي ښایسته کشتیانې لري ښایسته ځای دی ښه باد هم چلیږي نو موږ خو نو اوبه وو کشتیانې خپله درلودلې هغه مو خوند نه راکوي د کشتیانو څخه به ځان سکیپ کو دلته باسکلان هم کرایه کولی شي سړی پر باسکل چکر ووهي نو دغه کشتیانې دي
اکشتیانی دی خواته مسجد دی دا شایسته او دغه شایسته لار د ځغستا او د چکر د وهلو قدم وهلو ډیر شایسته ځای دی ماشاءالله ډیر په سویه سره ځای دی دا د کشتۍ رالل کورځي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ذللت قطوفها تسليما